که په لسو لا پنځو دې ګزران کېږي دې نه غټه قرباني کولی نسم وار خطا به دې چه وساتم یاره جان ته موټی شیرني کولی نسم جناب غلام فرید وارخطا دی رئیس خپل وارخطا شیرونه دی ووایي غلام فرید وارخطا تاسو په اجازه سره زه یو څو شعرونه وړاندې کوم وی ډیره مې وکړله پښتو نه کېده ډیره مې وکړله پښتو نه کېده اخر پرېوتم په پښو نه کېده زه ننواتې ورله ورغلمه سره د اوښکو په جرګو نه کېده ساقي دستا له میکدې په لپو وایي صاحب ساقي دستا له میکدې په لپو ځکه مې وسکل په پیالو نه کېده وطن داسې پښتنې پیغلې لرې هم تا به ګټي کله ظلمو نه کېده اخر مقصد وی ما وارخطا د اوس قسم خوړلی پرېږده یې نږدم کارسو نه کېده عارف یو دوه شعرونه ما ولویل دا ډېر غزل دا غزل بدل وی دومره زیاته پابندي کولی نسم دومره زیاته پابندي کولی نسم هر سړي سره بدي کولی نسم تا به زړه نه وي چې چا سره درېږه تا به زړه نه وي چې چا سره درېږه زه انسان دومره خواري کولی نسم ته خدمت شوه عارفه ته خدمت شوه بیا مال ته چې ګوره بې اصولو دې یاري کولی نسم غیرتي سړي له لاسه په مرګ خوښ یم صدر صاحب غیرتي سړي له لاسه په مرګ خوښ یم بې غیرتو له معافي کولی نسم په چا ښه که په چا بد مزمل لاړه که جیل په چا ښه که په چا بد دغسې ښه یم خو یو بل ته شیطاني کولی نسم دستا هره یوه منمه سر په سترګو دستا هره یوه منمه سر په سترګو خو رقیب ته سر ټیټي کولی نسم خوشي که په لسو لا پنځو دې ګزران کېږي دې نه زیاته قرباني کولی نسم اخیره مقصد وی وارخطا به دې چه وساته یاره جان ته موټه شیرني کولی نسم داسې تا هیله راوړي زر لکان غواړې